السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر یې صاحب، په خیر خیرت جوړې طبیعت مو سم د وخت مو په خیر ده. الله مو جوړ روغ لر، الله مو کامیاب لر. وروره موږ خو په یو سترګه ورته کاتو سړی مجاهد دی، بیا والی صاحب دی، بیا نورزی صاحب دی، بیا په څو شهیدان ورکړي دي. نو ما چې د دې خیانتونه ولیدله یاره، زما سلام دی، دې ټول امارت ته مې سلام دی، دې ټول جهاد ته مې سلام دی، دې ټولو شهداو د حق مو دې الله تعالی خلاصوي. حکم هغه ملګري چې ما په خپل لاس یا په کومنده کې شهید شوي دي، زما په لاس، زما په کومنده، او یا کوم ملګري چې ما په خپل لاس د دې جسدونه و خاورو ته سپارلي دي، الله دې د هغو په روی سره وشرموي. نو تقریبا اندازن یو اته موټره اندازن دونه شاوخوا شیان به ما ګیر کړي په د فتح سره وروسته د باډر په علاقه کې. یو 200 شاوخوا میله به مې سلانې ولي. دا به زه قسم تاته وکړم چې یا د ده ملګري دي یا د ده کاټونه ورسره دي یا د ده په هدایت روان دي. نو بیا ما د حقاني صاحب سره خبره وکړله، او زه خپله مربوطه حقانیانو یم د خلیفه صاحب سره. ما والبالا نو بس ما ودی کسر جنگی نو یا ما په ولې یادې را باندې ولې خو سیده کنه نور یا ما د کنداره لري که یادې را څه لري. الله دې وسات، الله مو کامیاب لر، زموږ سره جوړ وسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جسم مبارک، خدای دې راوله په خیر خیرت ته جوړې طبیعت مو سم د وخت مو په خیر، د ملګري مو هم جوړ دی، الله مو جوړ روغ لر، الله مو کامیاب لر. موږ ودی سر په ټکر کې راغلی یو، موږ ودی سر په ټکر کې په مابین کې مشکلاتونه شته. نو بیا موږ وزیر داخله ته خبر ورکړی دی چې یا به موږ د دې کنداره څه بدلوي او یا به دی بدلوي. نو داسې معلومات نه راته کېږي چې ایا موږ به بدل کړي که به دی بدل کړي. موږ خو ډېر کوشش کړی دی، نو ځکه چې دغه والی موږ په ټوله کندهار کې هم نه غواړو، په ټوله کندهار کې موږ په یو ولسوالۍ کې هم نه غواړو. نو موږ داسې ورته ویلي ځکه چې پر دغه سرحد پر باډر پر بولدک په دغه علاقو کې څه هر څه شیان موږ نیولي دي هغه د ده لاس کې شته، او که هر څه مهمات موږ ګیر کړي دي هغه د ده کاټونه ورسره یې، که هر څه مجاهدینو راخیستي هغه د ده په هدایت روان دي. نو موږ دا راپورونه مکمله لېږلي دي چې یا به موږ د کندهاره څه باسي او یا دی که ونوځي موږ په مشکلاتو سره اخته کېږو. نور نو معلومات راته نشته، هغو غوښتی ده. نو دا ځای بیا ما پوښتنه په خدای که کړې چې ته رسېدلی کابل ته که د حرکت په حالات کې. الله مو وسات، الله مو کامیاب.